الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک سیرت بیانیدو او پدی سیرت کې واقعات تاتم کال او هغه حادثات چې هغه اتم کال کې را پیښ شوي د هغې بیان روانو. په آخرني بیان کې موږ دا مسله بیان کړې وه چې په څه طریقه باندې کعب ابن زهیر ابن ابي سلمه اسلام قبول کو او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې وفد د ثعلبه راغلی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمان چې کوم مشر و هغه ته خط لیکلی و، په څه طریقه باندې هغه خط هغه ته ورسېدو، اسلام قبول کو او که نه، دا تفصیل موږ بیان کړی او دغه شان پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بحرین مشر المنذر ابن ساوه هغه ته هم خط لیږلی و، هغه څه جواب کړی و، د دې تفصیل هم موږ د الله په توفیق سره بیان کړی. د هغې نه بعد د ذوالقعدې په میاشت کې اتم کالو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو زنانه سره واده وکړو او بیا یې پرېښوده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د یو زنانه سره واده وکړو او بیا یې پرېښوده. راجح قول دا دی چې د زنانه نومو امیمه بنت النعمان ابن شراحیل الجونیه، د دې سره پیغمبر صلی الله علیه وسلم واده کړی او بیا یې پرېښودې وه. وجه د پرېښودو څه وه هغه به بیان کړو انشاءالله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یو کس د دې زنانه تذکره کړې وه، النعمان ابن الجون الکندی. هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دې زنانه تذکره کړې وه د دې امیمه چې دا داسې په لوی خاندان کې دا مشران باچایان او مشران پاتې شوي دي، حاکمان پاتې شوي دي او دا زنانه ښایسته زنانه ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې سره واده کړی و. امام بخاری رحمه الله دا روایت راوړی دی د اوزاعي نه. اوزاعي رحمه الله وی ما تپوس وکړو د زهري نه، ای ازواج النبي صلی الله علیه وسلم استعاذت من، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کمی بیبی د هغه نه پناه غوښتې وه. نو هغه ورته وایي چې ما ته عروه دا خبره کړې ده د عایشې رضی الله عنها نه، ان ابنة الجون، د جون لور، یعنی مشر نیکه ولا یاد کو، وی د جون دا لور چې ده کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننوتو په دې پسې ودنا منها او ورنږدې شو ته، نو دې ورته ووی اعوذ بالله منک، زه په الله پورې پناه نیسم ستا نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبر وکړه، اعوذ بالله منک، زه په الله پورې پناه نیسم، د الله نه پناه غواړم. نو د څه نه پناه غواړې؟ وایي ستا نه، چې تا نه مې بچ کړي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویل لقد عوذت بعظیم، تا خو ډېر لوی ذات نه د پناه طلب وکړو او ډېر لوی ذات پورې د پناه ونیوه. الحقی باهلکی، بس زه ته خپل کور ته ځه. داسې ویلی کېږي، بعض روایتونو کې داسې راځي چې بیا ورته خلکو ووایي اتدرین من هذا، تا ته دا پته شتي دا څوک دی؟ دا تا چې ورته ووایي چې اعوذ بالله منک، دا ته پېژنې دا څوک دی؟ وی نه، وی هذا رسول الله صلی الله علیه وسلم، دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی. قالت اغیوتی كنت انا اشقى من ذلك، بیا خو زه ډېره بدبخته یم چې ما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کړې ده.
په روایت کې دې سم راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله په هغې پسې ورننوتو ورته وی هبي نفسکی لی لما ته خپل ځان راوبخه نو هغې ورته وهل تهب الملکة نفسها للسوقه داسې کیدی شي چې د باچایانو لور دي او په خپله دې باچاهی او هغه د داسې خلکو ته ځان حواله کوي چې هغه د باچایانو ماتحتي پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ته په دې خبره څه ونه وي وجه دا و چې دا جاهلیت ته نږدې وه نو په دې خبره خو یې معذوره وګڼله په دې خبره یې ورته څه ونه وي بیا چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی لاس راواغستو او په هغې یخودو چې دا په ارام شي او عادت شي نو هغې ورته ووایي اعوذ بالله منکه زه په الله پورې پناه نیسم ستانه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ووایي قد عذتی بمعاذ بس بیا تا خو لوی ذات پورې پناه ونیو نو زه به تاته څه ووایم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ترې ووتو ابو اسید ته وی رضی الله عنه یا ابا اسید اکسوها رازقیین والحقها باهلها دیلا کپڑی ورکا الرازقیه دا عربی کې هغه کپڑی ته ویل کېږي سپینه کپړه به د کاټن نه به جوړه شوې وه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم یې دغه دوه کپړې وله ورکه او کور ته یې بوځه په خپلوانو پسې یې بوځه ابو اسید بیا دا خبره کې بعضې روایتونو کې ورسره داسې راځي وی کله چې دا زنانه دا جونیه چې کله واپس شوه خپل قوم ته هغو چغې کړې ورته وی تا کې د سره برکت نشتی وی تا کې د سره برکت نشتی دا تاسې چل کړی تا پیغمبر ته دا خبره وکړه نو هغې ورته خدعتو زه دوکه کړی شوی یم بس بیا د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې دا وفات شوې ده او بعض روایتونو کې داسې راځي چې د غم د لاسه مړه شوې ده یعنې دې خبرې دا غم بیا په سینه کې په زړه کې پروت و چې ما د الله پیغمبر ته ویلي دي چې اعوذ بالله منکه زه په الله پورې پناه نیسم ستانه وجه څه وه چې دې پیغمبر ته دا خبره وکړه علماو یو څه وجې ذکر کړي دي بعض علما دا وی د دې بعضو روایتونو داسې معلومیږي چې دی دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه پیژندو یو وجه دا ده یعنې دا پته ورته نه و چې دا د الله پیغمبر دی بعض علما دا وجه ذکر کوي وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بعضو بیبیانو ورته دا طریقه ښوولې وه هغوی دوکه کړې ده چې د پیغمبر دا ټکی ډېر خوښ دی اعوذ بالله منکه نو ته به دا ټکه ووایې نو د پیغمبر به څه شي خوشحاله به شي او ته به هغه ته نږدې شي او د هغه په زړه کې به ستا یو مقام شي زنانه بنې اکثر دا چل کوي بعض علما دا جواب کوي او بعض دا وایي چې دې د تکبر د لاسه دا خبره کړې ده ځکه چې دا د باچایانو لور وه او د غټ خاندان ښځه وه او مخکې روایت تیر شو که نه وی څنګه به زه ځان بخمه او ځان حواله کوم هغه چا ته چې هغه د باچایانو ماتحت پاتې شوي دي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خبره کول نو دې د تکبر د لاسه دا خبره کړې ده الله اعلم د درې وجې مشهورې دي ذکر کیږي بعض بېدینه او علمانیان او لیبرل طبقه چې کومه ده چې خلکو ته روشن خیال وي هغوی په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوي چې یعنې پیغمبر دومره ظالم و والعیاذ بالله چې وګوره داسې زنانې په نکاح کې اخیستې دي چې هغه تیریږي او هغې ووایي چې اعوذ بالله منک او دا څنګه پیغمبر والعیاذ بالله دا د هغوی خبرې دي جواب د دې خبرې هغه دا دی دوی ته دا ویل پکار دي چې ای قمقلانو او ای ړندو په دې کې خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق راښکاره کېږي په دې کې خو د پیغمبر اوچت اخلاق راښکاره کېږي چې د زنانه څنګه وي اعوذ بالله منک وی بوزه یې
بوزې او بیا صرف دا نه کپړې وله ورکوي چې خوشحاله شي، څه تحفې وله والی چې خوشحاله شي، څه هدیې وله والی او خپلو خپلوانو له یې واپس بوزه. داسې کریم اخلاق والا دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم. داسې که خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق ثابتېږي، داسې اوچت انسان و هغه چا سره ظلم کو، حاشا وکلا کېدی نشي چې الله پیغمبر دی چا سره ظلم وکړي، خو ظلم نه دی کړی. د زنانه سره نکاح وشوه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورننوتو، هغې وی اعوذ بالله منک، زه الله پورې پناه نیسم ستانه، وی بس زه کور ته ځکه چې لوی ذات پورې دې پناه ونیوه، چې الله پورې دې پناه ونیونه، بس بیا زه به څه ووایم چې ته ځه. دومره اوچت اخلاق، دومره کریم انسان، دومره خوش اخلاق انسان، دومره نرم دل انسان، دومره نرم زړه والا انسان چې صرف د زنانه د یو خبره وکړه هغه وی بس زه کور ته ځه، خپلو خپلوانو پسې ځه، ځکه چې دا بیا سبا له ما سره په ژوند تېرۍ تنګه به او دا به جړاګانې کوي او په دې به سخته تېرېږي. راشه د اوس نه وله خبره ختمه کړه. دا خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوچت اخلاق دي. په دې ځای کې پیغمبر باندې رد نه کېږي بلکې د پیغمبر شان بیانولی کېږي دلته. خو د چا چې نه لګي د الله سره او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، نو هغه بیا هر ځای کې داسې خبرې لټوي چې په څه طریقه باندې اعتراض وشي په الله باندې او د الله په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې. او د سپو په غپا باندې اسمان ته څه نقصان خو نه میلاویږي، د سپې په غاپي نو اسمان له به نقصان ورکړي. دا د دوی مثال د سپو دی. هر هغه څوک چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې خبرې کوي، که هغه غیر مسلم دي، که هغه علمانیان دي، که هغه لیبرل طبقې والی، که هغه هر څوک دي، او د دوی دا خبرې په دوی باندې واپس مردود دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اوچت انسان چې د هغه نه به عدل او انصاف زده کې، د هغه نه به اوچت اخلاق زده کې، اچھا سره ظلم کړی. دې ځای نه دا مسله ثابته شوه، یوه فایده به ذکر کو چې یو زنانه او خاوند ژوند نه تېرېږي، نو بیا ښه حل څه دی؟ جدایي ښه حل دی. دا زمونږ پښتو بعضو پښتنو پښتو راټینګه کړي. د زنانه د ده سره طبیعت نه لګي، د زنانه سره نه لګي، زنانه غریب هم ځوړنده پاتې کړي او د ده په خپل ژوند هم دقه شاني. نه، د دې ښکلی حل دا دی کوشش دې وکړی شي، محنت دې وکړی شي چې زړونو کې څه دي چې خبرې وځي او د یو بل سره د مینې محبت ژوند تیر شي. خو چې نه کېږي نو بیا سره خپل ژوند تیری او خپل ژوند چې دی هغه تنګې او سله بیا د یو پردی زنانه، د یو پردی لور، د یو پردی خور، هغې سره د هغې ژوند بیا سله تنګې. د دې ځای نه دا فایده اخیستی کېږي چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم واورېدو چې هغې دا خبره وکړه، بس وایي زه خپل کور ته، ځکه چې دا به روان ژوند څنګه تېروي چې ابتدای د دې ځای نه وشوه، دا به ژوند څنګه تېروي نور. نو د هغې نه ښه دا دی چې دا دې ازادې شي، که ځان له څوک کوي او که نه کوي او سړی هم ازاد شو. دا ښکلې طریقه ده چې کله بل حل نه راوځي، وایي چې مخکې به کوشش کې یو حل به راوباسي، خو چې کله حل نه راوځي او د ښځې او د خاوند ژوند ځوړند شوی او مخکې د هغوی تګ نه کېږي، نو بیا د هغې حل دا دی چې ښځه دې ازاده کړی شي، سړی هم ازاد شو، ښځه هم ازاده شوه. یو واقعه دا په 8 کال کې را پیښه شوې ده. همدغه میاشت کې د ذوالقعدې په دې میاشت کې او 8 کالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی پیدا شوی ابراهیم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو زامن دي؟ 3 او لوڼې څو دي؟ 4. 3 زامن دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم، قاسم او عبدالله او د دریم د ابراهیم. قاسم، عبدالله او د 4 لونه د ټول د خدیجې نه رضی الله عنها د ټول بچي د هغې نه پیدا دي. او هر چې ابراهیم دی نو د ماریا القبطیه د هغې نه پیدا دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ماریا په هغه علاقه کې اوسوله چې هغې ته عالیه ویلی کېږي مدینه کې.
هلته به ده اوسېده او هلته د دې د زوی شوی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې خوا له تو راتو. نو کله چې د هغې په خېټه باندې ماشوم شو بیا پیدا شو، نو ابو رافع راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله او زیر یې راوړو. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوشحالۍ کې هغه له یو غلام هم ورکړی و. یو روایت کې داسې هم راځي، امام مسلم راوړی، انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ولید لی اللیلة غلام، په دې شپه کې زما یو بچی شوی دی، الله راله زوی راکړی، فسمیته باسم ابي ابراهیم، نو ما ولې د خپل پلار ابراهیم علیه السلام په نوم باندې نوم کېښودو ابراهیم. دلته دا خبره یاده کوي، مشهوره دا دی چې نوم ماشوم له کله ایښوده پکاري. وی په اومه ورځ به له عقیقه کې نوم به یې ږدي، ویښته به ترې لرې کې کاله کې، خو جایز دی چې د دې نه مخکې انسان نوم کېږدي. دا اوس په کومه شپه چې دا ماشوم پیدا شوی دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه له ابراهیم نوم یې ایښودی دی. بله فایده دې دا راووته چې ښایسته نومونه یې ایښوده پکار دي د نیکانو خلکو، دا بیا په دې ماشوم باندې اثر کوي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زامنو ته وګوره، لوڼو ته وګوره، ټولو ښایسته ښایسته نومونه دي. نو موږ هم پکار دی چې د پیغمبر په نقش قدم روان یو. او دا د پښتنو دا طریقه چې دی چې دا لازم به یو سلسله برابروي، او چې څنګه نوم یې مشر لی ایښودی هغه شان به کشر لی، هغه شان به منځني لی، او بیا دا عجیبه نومونه چې کوم زموږ د دې الحمدلله اوس خو څه کم شوي دي چې د هغې معنی هم سړي ته نه معلومه، په لیکلو باندې هم ګران دي. د دې چې قسمه نومونو نه ډډه کول پکار دي، او هغه نومونه استعمالول پکار دي چې هغه اسلامي نومونه وي، د صحابه کرامو نومونه، د پیغمبرانو نومونه، د نیکانو خلکو، د علماو نومونه. دا په دې ماشوم باندې اثر کوي. نوم ګورې په ماشوم باندې اثر کوي. ته اوس خپل زوی له د یو کرکټي نوم کېږدې یا والعیاذ بالله د یو ډم نوم وله کېږدې، دی به دغه شان چلونه کوي، دغه ډم چلونه به کوي، دغه کرکټي چلونه به کوي. خو چې کله ورته د یو نیک انسان نوم کېږدې، نو دې سبا له د خپل نوم نه هم شرمېږي، یاره وایي زما نوم دومره ښایسته نوم دی، راشه زه به هم ښایسته کارونه کوم. نو د نوم هم ګورئ اثر په انسان باندې. کله چې ابراهیم پیدا شو، نو انصارو د کومې زنانه چې وي د دوی په منځ کې مقابله شو چې کومه به وله پی ورکوي. وجه دا وه چې د ابراهیم مور ماریا د هغې پی لګو، د پی د کمی د لاسه یا د پیو د کمی د لاسه زنانو د مقابله وه د انصارو زنانو په منځ کې چې څوک به د ابراهیم علي او دله به پی ورکوي او دی به لویوي. دا لوی شرف دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زوی دی او زنانه سره یي او هغه له پی ورکوي او رضاعي مور شي، دا خو لوی شرف دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په صحیح مسلم کې د حدیث دی د انس بن مالک رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم راواغستو ثم دفعه رسول الله صلی الله علیه وسلم الى ام سیف. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ابراهیم راواغستو ام سیف له ورکو، ام سیف. او دې باره کې راځي چې د روایت کې دی امرأة قین، دا د یو انګر ښځه وه، د اوسپنو دا کار به یې کوو، هغه ته به ویل کېدو ابو سیف. نو دی ام سیف له پیغمبر صلی الله علیه وسلم ابراهیم ورکو چې دا به وله پی ورکوي. انس بن مالک رضی الله عنه وی ما رأيت احدا كان ارحم بالعيال من رسول الله صلی الله علیه وسلم. په بچو باندې مهربانه ما د پیغمبر نه زیات څوک نه دی لیدلی. ولې؟ وی کان ابراهیم مسترضعا له فی عوالی المدینه. ابراهیم چې دی د مدینې په عوالی دغه علاقه کې دغه زنانه سره ام سیف سره، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم فکان ينطلق ونحن معه فيدخل البيت فيأخذه فيقبله ثم يرجع. وخت په وخت به پیغمبر صلی الله علیه وسلم د زوی ته پوښتلو او وابه غستو او خپل به کو واړو راواړو به
او بیا به یې ورکو واپس. په روایت کې داسې راځي، دا په صحیح مسلم کې دی، انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم روانو د دې ابو سیف کور ته تو، او زه پسې شاته روان وم، واتبعته. وی کله چې موږ په ابو سیف پسې ورسېدو نو هغه لږ یو د بټۍ کې اوسپنه ګرموله او پوکې وله ورکوو، وی وقد امتلأ البیت دخانا، او کور ټول د څه نه ډک شوی دی؟ د لوګي نه ډک شوی دی. فاسرعت المشي بین یدی رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو زه د پیغمبر نه تېز شوم او د هغه نه لږ مخکې لاړم. وی ما ورته چې یا ابا سیف امسک جاء رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو سیف نور بس، نور پوکې مه ورکوه، نور لوګی مه جوړوه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم را روان دی. نو هغه کار بند کو. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بالصبي فضمه إليه وقال ما شاء الله أن يقول. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ماشوم راوخت او د خپلې سینې ته یې جوخ کو او بیا چې څه یې ویې څه چې الله وختو هغه یې وویې. ګوره دې نه دا ثابته شوه د ماشوم لکه کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د خپل نوسي ښکل کړو حسن او حسین رضی الله عنهما، نو یو کس دا وایي یا رسول الله وایي زما لس زامن دي یو مې نه دی ښکل کړی، د اوسه پورې ما یو نه دی ښکل کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي نو زه څه وکړم چې الله ستا د زړه نه رحم اخیستی دی. د ماشومانو ښکلول، ماشوم په غېږ کې نیوه، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده، او دا د پښتو او د غیرت خلاف نه ده. بس صفت کې ښه وی د پلانې به مني، ته به چې ګوره ستوری والی د اسلام له ولې چلې وله وی د اوسه پورې ما د ماشوم د په غېږ کې نه دی لیدلی، او د اوسه پورې باز دي زما ځان له طبیعت ته زه واړه نه رالم او نه واړه ښکلومه، زه به واړه رالم او زه به واړه ښکلوم. لکه په دې رګونو کې وینه ستا چلیږي، دا داسې خبرې کوي چې زه به یې رالم او زه به یې ښکلوم. دا خو د رحمدل انسان کار دی چې بچي رالي وښکلوي او د هغوی سره ټوغې ټقالې کوي، او د هغوی تربیت هم کوي. کوم ځای کې چې سختي هلته سختي پکار ده، کوم ځای کې نرمي هلته نرمي پکار ده. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه وه. خو هر وخت چې د بریتونه د وینې ساسي او ټول غیرت او پښتو په دغه ځای کې وباسي، یو وایي زه د ښځې سره ګپ نه لګوم، او دویم واړه نه راخلمه. دا د لوی غیرت دی، برید به ورسره تاو کړي، لوی غیرت دا دی. وایي په دواړو خبرو کې به غلطه یې، او که غیرت دغې ته وایي نو په داسې غیرت باندې زه خپل بوټان پاکومه. غیرت خدا دی چې په کور کې یو مقام جوړ کړي، ښایسته اخلاق، نرم اخلاق، چې ته کور ته ننوځې او ښځه خوشحالېږي، چې ته کور ته ننوځې او بچي خوشحالېږي، او ته د کور نه راوځې او هغوی ټلیفون کوي، ته د کور نه راوځې او هغوی تپوس کوي چېرته لاړ، داجي چېرته لاړ، بابا چېرته لاړ، او ښځې راته وایي ته چېرته لاړې. داسې سړی وایه، داسې ژوند دا دی. دا نه چې ته کور ته ورننوځې او ښځه غریب وایي دا بلا بیا راغله. په دې باندې څه وکړو؟ او دغه دعا کوي چې اوس د دې جاخې نه خلاص کړي. یو کس خبره کوله که نه، دا کرونا کې چې کله هغه کرفیانې لګېدلې وي که نه، نو سړي خو ټول کورونو کې پراته، نو وی زما دا ښځه چې زما په دې خوا تېرېږي، نو دغه یوه خبره کوي چې الله مو اوس د دې مصیبت نه خلاص کړي. نو زه اوس کشمکش کړم چې دا مصیبت د کرونا یادوي که ما یادوي، ځکه چې زما په خوا کې دا خبره کوي چې تېرېږي، چې ما ویني وي الله دې اوس موږ د دې مصیبت نه خلاص کړي. یو نیم سړي په کور کې دا ترتیب وي، د ده نه ښځه هم تنګوي، د ده نه بچي هم تنګوي، چې کور ته راننوځي بچي چې راشي اول ټلیفون وکړي شتي که نشتي، او یو شتي چې شتي سره کور ته نه راشي. نه داسې رابطه جوړه کړه د بچو سره چې ستا تپوس کوي چېرته تللی، زه ورسره ځم، زه پسې ځم، موږ سره کښېنه، تا ته خوشحالېږي، د زړه دروازې تا ته کولاوي. داسې ماحول جوړ کړه کور کې. دا نه چې هغه خوشحالېږي ته دلته سعودي عرب کې مزدوري کوي او هغه دله نوي نوي جوړې رالېږي چې سر راځمه، او نه به چې ته نوم والې چې ځم او هغه ته د هغه ځینې حالات ډېر خراب دي، ته څه کوې چې راځې اوس پرېوځه. نو خبرې مقصد مې دا و چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه په کور کې هغه دا وه
چې د مینې محبت ژوند به یې تېروو، د بیبیانو سره او د بچو سره. د بیبیانو خبره خو نږدې تېره شوه. څه هغه زنانه وي اعوذ بالله منکم بس ده. او موږ سره اوږد سیرت تېر شو د اوسه پورې. دا تقریبا نن 96 نمبر درس دی، شپږ نوي درسونه وشو تقریبا څه د پاسه 3 کاله کېږي چې موږ د سیرت بیانو. نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اوږد سیرت کور کې هغه څنګه و. د بچو سره وګوره، بچی به یې راواغېستو، ښکل به یې کړو، تپوس به یې کړو، خواله به یې ورته. دغه ورځو کې د زنانو کې غیرت را پیدا کېږي چې کله د ماریه نه ابراهیم پیدا شو، نو پرې نورو زنانو کې غیرت را پیدا شو. د زنانو کې داسې کېږي د بنو کې چې د یو بل بني که نه، نو دوی دا په دې خبره نه خوشحالېږي چې دې سړي دی د بلې ښځې نه بچي وشي. نو روایت کې داسې راځي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عائشه رضی الله عنها وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د ابراهیم ځان سره کور ته راوړو. وی ما ته وی چې انظوري الى شبهه بي، وګوره ورته دی بلکل ما ته تللی. ابراهیم ورته وښو، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وګوره ما ته تللی. نو هغه وایي چې فحملني ما يحمل النساء من الغیره، ښځو کې چې کوم غیرت راځي یا کما کې راغی. وی ما ورته وایي چې ما ارا شبهن، زه خو پکې څه نه وینم چې ستا په شی نه. او دا د دې ښځو خپل منځ کې د یو بل سره دا غیرت چلیږي، د ښځو طبیعت دی. هره ښځه بیا د خپل بچو صفت کې دا پلانې وی پلانې ووایي چې دا بلکل پلار ته تللی دي، او له دغو یې تپوس وکړي چې دا د چا بچي دي، داسې به د خاوند ته دا خبره مخې ته کوي. نو دا د ښځو طبیعت دی، د دې سره به ځان عادت کې. په دغه دوران کې یو بله واقعه امام طحاوي راوړې ده په شرح مشکل الاثار کې. په هغې کې داسې دي چې علي بن ابي طالب رضی الله عنه روایت دی چې بعضو خلکو په ماریا پسې خبرې وکړې او په هغه باندې بهتان ولګو چې په دې پسې یو قبطي سړی راځي، والعیاذ بالله. ګوره دا خبره دلته یاده کړي، دا بس خلکو باندې چې کله بهتان ولګي او یا څوک پسې څه خبرې وکړي نو ډېر خفه شي او طبیعت خراب شي، په ما پسې خبرې وشوې او ما زما ښځې پسې. دا ګوره د پیغمبر بیبیانې د خلکو نه نه دي پاتې شوي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینځه د خلکو نه نه ده پاتې شوي. د ماریه باره کې دا خبرې وشو. یو قبطي چې دا هم قبطي ده او هغه هم قبطي دی، یو قبیله ده، او هغه راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم علي بن ابي طالب ته ووایي انطلق فإن وجدته عندها فاقتله، لاړ شه او که دا سړی دې په رښتیا ومومو نو وجنې به یې. لاړ شه. دا خلک څه وایي؟ وی ما ورته چې یا رسول الله أكون في أمرك كالسكة المحماة وأمضي لما أمرتني أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب؟ یا رسول الله دیسی حکم لکه څنګه چې ته وې که نه حاضر هغه صحیح نی چې غایب نه ویني. یې څه مطلب شو؟ یعنی چې زه څه وینم د هغې مطابق فیصله وکړم که نه بلکل چې ته څه وې دغه شان. پیغمبر صلی الله علیه وسلم الشاهد یرى ما لا یرى الغایب، کوم سړی چې په هغه ټیم باندې دی هغه صحیح نی چې غایب نه ویني، بس ته لاړ شه وګوره نو چې دا خلک څه وایي. وایي زه لاړم او د خپله توره مې ځان سره راواغسته. وایي چې څنګه ورغلم دغه قبطي راووتو د دغه کور د دروازې نه راواپس شو او په اوږه باندې د اوبو یو لوښی دی. وایي چې څنګه ورغلم بس د قبطي د دغه دروازې نه راواپس شو او په اوږه باندې یو لوښی پروت دی د اوبو چې اوبه یې پکې راډکولې. وی چې څنګه ما ولیدو اخترضت سیفي، د خپله توره مې پسې راوویسته او هغې ته پته ولګېدې چې دی اوس ما وجني. نو یې منډې کړې زما نه او هغه لوښی ټیم ولیدو او منډې وایلې تر دې چې د کجورو یو باغ ته ورننوتو. وایي زه پسې شاته روان
یوې ونې ته یې بره وختو د یارې نه، د کجورې یوې ونې ته یې زما نه بره وختو، وایي دې منځ ته چې ورسېدو ګډ وډ شو راولېدو، چې راولېدو را پرېوتو عورت یې مخکاره شو. فإذا أنا به أجب أمسح ليس له شيء مما خلق الله عز وجل للرجال. وی دې چې راولېدو عورت یې مخکاره شو خو ذکر یې نه و. کم عورت چې الله سړي له ورکړی هغه د ده نه و. وی ما بیا خپله توره کېښوده، ما ورته وایي چې ما لږ صبر وکړه زه سره خبرې کوم. وی ما ته یې وایي چې ما ته پته ده چې ته ما پسې ولې لګېدلی، خو خیره زما په زړه کې ګورې څه بده اراده نشتي، زه قبطي یم او دغه ماریم د قبط نه ده، دا هم قبطیانو کې ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي ده یا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وینځه ده. احتطب لها واستعذب لها، زه چې کله په دې طرف تېرېږم نو د لرګو یو ګېډې راوړم دغه دروازې ته ایږدم او خوږې اوبه راوړم، ځکه چې دا زنانه ده خو نشي وتی د کور نه. نو زه یم چې دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د دې رشته ده او د دې تعلق دی، نو راشه ته خدمت کوه. بس زه دغه کار کوم، دې له لرګي راوړم او دې له خوږې اوبه راوړم. علي رضی الله عنه وایي زه واپس رالم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته مې وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی الحمد لله الذي يصرف عنا السوء اهل البيت. د الله شکر دی چې زمونږ د کور والا نه دا قسمه بهتانونه اړوي، دا قسمه خبرې ته وی اړوي. خلکو هسې خبره مشهوره کړې. د دې نه بعد بیا 9 کال شروع شو او دې 9 کال ته ویل کېږي سنة الوفود. سنة الوفود وفدونه راتلو به پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې. مخکې ما دا خبره تاسو ته ذکر کړې وه چې د فتح مکې لوی اثر د عربو موقف ټول بدل شو او خلک فوج در فوج په اسلام کې ورننوتو. لکه امام بخاری رحمه الله دا روایت راوړی د عمرو بن سلمه الجرمي رضی الله عنه، هغه وایي کنا بماء ممر الناس، منګه په دې ځای کې اوسېدو چې هلته اوبه وي خلک به تېرېدو را تېرېدو. وکان یمر بنا الرکبان، د قافلې به په موږ باندې تېرېدې را تېرېدې. نو موږ به دې تپوس کوو چې د دې سړي په باره کې څه وایي، د تاسو ځای راځئ څه کوئ څه نه کوئ. وی هغوی به موږ ته وایي چې بس دلته یو سړی راوتی دی یزعم ان الله ارسله، هغه دا ګمان کوي چې الله را لېږلی دی او هغه ته وحي کېږي، او اوحى الله بکذا، او دا به هم وایي چې الله ورته دا وحي کړی، دا وحي وي ما به د دوی نه دا وحي یادوله. د دې طریقې سره ګورې د قرآن یاد کړی دی، د قوم نه زیات قرآن دته یادو، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا امام کړی هم دی. نو بیا دا خبرې به زما سینې ته کوزېدې. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، عربو سجل کړو عام عربو. عمر رضی الله عنه چې ټولو دا وی اکثرو انتظار کوي د فتح مکې، دا سړی پرېږدي د قوم سره، که چېرته دی په خپل قوم باندې زورور شو نو دا په رښتیا پیغمبر دی، او که قوم باندې زورور نه شو قوم پې زورور شو بس موږ به غلي کینو لکه څنګه چې موږ غلي ناست شو. وی فلما كانت وقعة اهل الفتح، نو کله چې مکه فتح شوه بادر كل قوم باسلامهم، هر قوم بیا تعدي کوله چې اسلام قبول کی. او زما پلار هم ویتلی و زمونږ د قوم د طرف نه لاړ اسلام قبول کو چې راغی، وی موږ ته ووایي چې جئتکم والله من عند النبي صلی الله علیه وسلم حقا، په الله مې دې قسمي د دې پیغمبر د طرف نه راغلی یم چې هغه یقیني پیغمبر دی. نو دا 9 کال چې دی 9 کال خصوصا په سیرت کې دې ته ویل کېږي عام الوفود. ولې ورته عام الوفود وایي؟
قومونه راتلو، وفدونه به راتلو، اسلام خلکو قبلو. انشاءالله موږ به پکې ذکر کړو یو څو. نو دا خلک را روان و راماتو مدینې ته او اسلام به قبلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې کال کې چې دی خپل عمال لیږلي دي، عمال چې کومې مقرر کړي د زکات را جمع کولو، صدقات را جمع کولو لپاره، هغې هم لیږلي دي، دعات یې لیږلي دي دعوت لپاره. او په دې 9 کال کې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه دی وتی، صرف د تبوک د غزا دپاره تللی، صرف د تبوک د غزا دپاره. نور پیغمبر صلی الله علیه وسلم 9 کال کې نه دی فارغ شوی وتو ته، مصروف او بعضو سیرتونو کې داسې راځي چې څه د پاسه 80 وفدونه په دې کال کې راغلي دي، څه د پاسه 80 وفدونه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته راغلي اسلام قبلولو له. موږ پکې اهم ذکر کوو چې 80 ټول نشو ذکر کولی، کوم چې مشهور دي یا معروف دي یا د هغې سره څه واقعه تړلی شوې ده نو هغه به ذکر کوو انشاءالله. یو وفد راغلی و چې هغې ته ویل کېږي وفد باهله، د باهله قبیلې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پس یو کس راغی، مطرف ابن الکاهن الباهلی راغی، وفد کون کې د خپل قوم د طرف نه او بعض کسان ورسره هم راغلي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اصل کې په دوی پسې یو کس لېږلی، ابو امامه سدی ابن عجلان الباهلی، هغې په دوی پسې دعوت لېږلی. نو په اوله کې دوی انکار وکړو او بیا وروسته رالو او ټولو اسلام قبول کو. کله چې د مطرف پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې راغی نو د خپل قوم دپاره امان واغستو چې ستاسو قوم ته موږ څه نه وایو. او بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغوی دپاره یو کتاب هم ولیکو، څه لیکلي مو کړو، په هغې کې ورته دا خبره وښوه چې څومره صدقه به ورکوئ، څومره زکات به ورکوئ، دا ټولې مسلې ورته واضحې کړي. بیا د دغه باهلي یو بل کس هم راغلی، نهشل ابن مالک الوائلي، هغه هم د خپل خاندان د طرف نه اسلام قبول کو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغې دپاره هم یو کتاب لیکلی او کومو چې د هغه سره اسلام قبول کړی د هغوی دپاره، او په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اسلام شریعتونه واضح کړي وو، د اسلام کوم چې اهم احکام و هغې ورته بیان کړي وو. او دا لیکل په هغه ټیم کې عثمان ابن عفان رضی الله عنه کړي وو. په دغه کال کې مه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم عمال لیږلي وو. عمال نه مراد هغه کسان چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لیږلي وو دې دپاره چې صدقې او زکاتونه به راټولوي. نو چې کله د محرم دا میاشت شروع شوه، 9 کال او محرم میاشت، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مختلفو علاقو ته صحابه کرام ولیږل، لکه مهاجر ابن ابي امیه رضی الله عنه هغې ولېږو صنعا ته، زیاد ابن لبید البیاضي رضی الله عنه هغې ولېږو حضرموت ته، عدي ابن حاتم هغې ولېږو طی او بنو اسد قبیلې ته، او مالک ابن نویره الیربوعي رضی الله عنه هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولېږو بنو حنظله ته، او د بنو سعد طرف ته 2 کسان ولېږل، یو الزبرقان ابن بدر او بل طرف ته ولېږو قیس ابن عاصم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو تمیم ته لېږلی و عیینه ابن حصن رضی الله عنه. بنو المستلق طرف ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم لېږلی و الولید ابن عقبه ابن ابي معيط رضی الله عنه. اسلم قبیلی طرف ته او د غفار طرف ته لېږلی و بریده ابن الحصیب رضی الله عنه. او ابن اللتبیه دی لېږلی و بنو سلیم خاندان پسې. رافع ابن مکیث دی لېږلی و جهینه طرف ته. عمر ابن العاص لېږلی و بنو فزاره ته، او ضحاک ابن سفیان لېږلی و بنو کلاب پسې، او بسر ابن سفیان لېږلی و بنو کعب ته. عکرمه ابن ابي جهل رضی الله عنه دی لېږلی و حوازن طرف ته. علي بن ابي طالب رضی الله عنه د نجران طرف ته لېږلی و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان تقسیم کړي. علا ابن حضرمی کم طرف ته؟ د بحرین طرف ته، عفوا د بحرین طرف ته. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان دي چې تقسیم کړي. دلته دا خبره یاد ساتئ، ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا کسان په یو ځای ټول نه دي لېږلي، دا خو ما یو ځای ذکر کړو، خو دا
موقع باندې پیغمبر صلی الله علیه وسلم لګلی ځکه چې ټول قبیله خو په یو ځای اسلام نه دی قبول کړی چې کله اسلام قبول کړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغوی طرف ته یو کس لېږلی دی او بیا به هغه کسانو ته نصیحت هم کوو چې ګورئ د دې صدقاتو نه د دې زکاتونو نه څه وانخلئ او په هغه طریقه به د خلکو نه اخلئ کومه طریقه چې شریعت تاسو ته ښوولې ده او دا به یې ورته وي لکه حدیث کې راځي امام احمد راوړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لا یجیئن احدکم بشاة لها یعار داسې نه چې قیامت په ورځ ګورې چا ګډه په شا راغستي او اوازونه کوي یعنې که تاسو دې ځای نه څه واغستو قیامت په ورځ به هم په اوږه کړی او د ټول مخلوق په مخ کې به هم الله ذلیله کړي یو حدیث کې داسې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي انه من غل فيها بعيرا او شات اتى به يحمله يوم القيامه چا چې د دې مالونو نه اوښ پټ کو یا یې ترې ګډه پټه کړه یا بل شی قیامت په ورځ به په شا کړی او راځي به او پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو روایت کې راځي عباده بن صامت رضی الله عنه ته د نصیحت کړی هغه یې لګوي ولاقې ته د صدقو را جمع کولو لپاره ورته وي اتق الله یا ابا الولید ای ابو الولید د الله نه ویرېږه ګورې لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها ثؤاج داسې نه چې ګورې د قیامت په ورځ دي اوښ را په شا کړی او هغه اواز کوي او یا دې غوا را په شا کړي او هغه اواز کوي او یا دې ګډ او بیزه را په شا کړي او هغه اواز کوي وی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله ان ذلك لكذلك حدیث به یا رسول الله وته یاو ای والذی نفسی بیده او په الله مې دې قسمي چې مدقه شان به چې د دې مالونو نه چا سپټ کړو د قیامت په ورځ به الله دا مال د په شا باندې راچولی او د ټول مخلوق په مخ کې به یې وشرموي په صحیحینو کې یو حدیث دی په دې کې واقع د ابن اللتبیه ده دا به فایدې دپاره ذکر کو پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیث ابو حمید الساعدی رضی الله عنه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بنو اسد خاندان ته لږ ساعت مخکې موي بنو اسد قبیلې ته یو کس لېږلی ابن اللتبیه چې ته به د هغه ځینې صدقې راوړې ابن اللتبیه چې کله لاړ صدقې راوړې جومات کې کېښودې وی هذا لکم دا ستاسو صدقې شو هغه جدا کړ وهذا اهدی لی او دا زما دپاره هدیې دي دغه ستاسو مال دی او دا ماته تحفې ملو شوي دي خلکو ماله سره کړي تحفې پاسېدو پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ودرېدو د الله حمد او ثنا یې ووي بیا یې وي ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي دا څه قیسه روانه ده موږ وي کسان ولیږو د صدقو را جمع کولو لپاره چې راشي نو وي دا ستاسو او دا زما فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا بس سیده دې یا د پلار په کور کې کینی یا د مور په کور کې یو موږ به وینو چې به ولا څوک تحفه ورکوي که نه ورکوي دا تحفه ولا ولې ورکړې ده ځکه چې دا کار یې کوو په اصل کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې نه منع وکړه دا قصې وبکې نه کوئ ځکه دې ته وایي چې عمال چې حکومت مقرر کړي په یو کار باندې دوی د خلکو نه هدیې نشي اخیستی ولې هغوی ته خپل حق میلاویږي یو وجه دویمه یو دویمه وجه دا شو دی کور کې کینی باید وله څوک هدیه ورکړي بله درېیمه وجه نه غلط ګمان ته لار کولاویږي بارک الله فیک کیدی شي څلورمه غټه وجه دغه جواب دی بارک الله فیک چې کله دې دا تحفې والي نو بیا دې د هغه سره هغه شان معامله نشي کولی کومه چې په کار بیا ورته حیا ورځي بیا به وسوي چې مال یې سره کړي دغه مال یې هدیه راکړې مال یې تحفه راکړې د ځان له مسله ده بیا فقهي مسله ده اوږده
خو دلته مې سیدي طرف ته اشاره وکړه چې د ابن اللتبیه دا قصه دا همدغه ورځو کې را پیښه شوې وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیدو وایي دی کور کې کښېني او څوک دی له دغه ورکړي ځه دا هدیې دی له بیا ورکړي که نه ښه یو بله واقعه دغه ټیم کې را پیښه شوې وه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما اوس لږ ساعت مخکې ووایي که تاسو ته یادي الولید ابن عقبه ابن ابي معیط دی لېږلی بنو المستلق طرف ته د بنو مستلق غزا موږ تفصیلا ذکر کړی و مخکې که چاته یاد دی هغه طرف ته یې لېږلی او دا قوم د چا دی د جویریه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي د هغوی قوم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د الولید ولېږه وایي ته لاړ شه دوی نه صدقې راوړه امام احمد بن حنبل رحمه الله دا قصه تفصیلا راوړې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولید ولېږو ولید بن عقبه په حارث پسې حارث څوک دی الحارث بن ابي الضرار د بنو المستلق مشر او د جویریه پلار رضی الله عنها نو دا ولید ولېږو په حارث پسې وي د هغه سره چې هغه کوم مال جمع کړی د خپل قوم نه هغه موږ له راوړه وی کله چې دا ولید ووتو لږ سفر یې داسې وکړو فریقه ویرید په منځ کې ویرید لږ سفر یې کړی ویرید بس را واپس شو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وی ان الحارث منعني الزکاه حارث وی چې زکاتونه مکاتونه نشته او دا پرېږده و اراد قتلي زه وجلمه ګوره الله به د ایتونه ځینې نازل کړي تاسو واورئ د دروغ خبره څنګه تبعی کوي یا رسول الله وی حارث زکاتونه نه ورکوي ګوره او الټله ما ته وایي چې زه تاسې کوم وجنم دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم لښکر تیار کوي لښکر تیاروي دی اوس زکاتونه نه ورکوي او بیا زما سړی وجني تیار کوي لښکر چې دا لښکر کله روانو چې ګوري د هغه طرف نه حارث را روان دی ورسره کسان دي ورالو چې کله مخامخ شوي حارث ورته وی الی من بعثتم چا پسې روان وي الیکم خو تا پسې روان ولې وی پیغمبر ولید درلېږلی او که نه و تا خو د زکات نه منع کو وجود یې ها موږ به ستا هل راوبسو موږ تاسو پسې راغلي وو هغه ورته لا والذي بعث محمدا بالحق فهغه الله مې د قسم چې محمد صلی الله علیه وسلم په حق سره لېږلی دی ما رأیته بته ولا اتانی ما خو ولید د سره لیدلی نه او نه زما خواله راغلی دی نو کله چې حارث ورغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته منعت الزکاه واردت قتل رسولي زکات تم منع کو زما استازی دې مړ کوه هغه وی نه نه په هغه الله مې د قسم چې تې رالېږلی ما رأیته ولا اتانی نه زما خواله راغلی دی او نه ما لیدلی او زه ولې را روان شو د خپل لښکر سره په دې را روان شو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو ما ته ویلو چې کس به درلېږم یا پیغمبر صلی الله علیه وسلم کس رالېږو رانلو چې ګوره مدینه باندې سیچلی شوی دی څه حادثه خو نه ده راپېښه شوې سبحان الله ګوره د هغه په زړه کې څه او د دې یوې خبرې څومره نقصان جوړ کړو الله آیت نازل کړو سورة الحجرات کې یا ایها الذین آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ایمان والو چې کله یو فاسق تاسو له خبر دروړي فتبینوا تحقیق کوئ داسې نه چې ګورئ یو قوم سره به زیاتې وکړئ او بیا به پښیمانه یې الله آیت نازل کو چې تحقیق به کوئ د چا خبره او بې تحقیقه نه مني دې کې ګورې زموږ دپاره لوی درس پروت دی ګورې خصوصا دا نن سبا چې دا فیسبوک یې استعمالوي او دا انټرنیټ ته ناشي بې تحقیقه خبرونه به نه نشر کوئ او نه به بې تحقیقه خبرې خلکو ته بیانوئ هر سړی ناست دی شیر بټن وای شیر بټن وای خبر راغی نوی خبر راغی نوی نظام داری ملک دا وشو هلته دومره مړه شو دلته دا وشو پلانی بادشاه دا وی هغه دا دروغ په دروغ وکړي
د الله نه یره پکار ده. هغه خبر به نه نشر کوئ چې تاسو ته مصدر نه معلوم، تاسو ته پته نه چې دا یقیني نه که درو. دا فیسبوک دا نیټ خو د هر چا په لاس کې دی او د هر چا اختیار دی چې څه پکې ولیکل او څه ولیکل. ژوندی سړی پکې مړ شي، مړ له خلکو د دعاګانې لیکي، بل چې ګوره سړی راښکاره شي وایي زه خو ژوندی یم. مړ پکې را ژوندی شي، مړ پکې څه شي؟ را ژوندی شي. پرونه دغه مړو د بریلیانو هغه مشر رضوي مړو، نو یو خبر نشر شوی مړلی، ګنټه بعد خبر نشر شوی بیا پکې سا راغلی دی. ها باقاعده چلیدو وایي جی بس مبارک شي او بابا رضوي کې بیا سا راغی. لکه ما دا څه جاخه دی چې یو طرف ته سړی مړ شو بیا را ژوندی شو. دا ګوره دوی څه ګیم کوي، که بیا څه قصه دې جوړول غواړي چې دا وګوره دا زمونږ بزرګان دي مړه کېږي او بیا را ژوندي کېږي، نو بیا وروسته خبر نشر شو چې وایي د دویم پیر د سا راتلو دا قصې څه وي، دا ټولې دروغ دي. نو خلک وایي چې رښتیا راځي نو دروغو کلي وران کړي. دا اوس ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم لښکر تیار کړو د حملې دپاره، حملې کوله چې څنګه حارث را لګي او زکات منع کوي او به زموږ سړی هم وژني او هغه دروغ ویلي. اب پیغمبر صلی الله علیه وسلم یوازې لګلی او د شپې یېرېدلی و. اوس څه ووایم چې مدینې ته لاړ شم، زه یېرېدلی یم دا خو نشم ویلی، او چې ورغلو هغوی زکات نه ورکوي. نو دته خو دا خبره وړه ښکارېده، خو څومره لوی نقصان ته جوړېدو. ان تصیبوا قوما بجهاله، یو قوم ته نقصان رسېدو پوره، فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. نو ځکه هر خبر ګوره دا به نه منئ چې څو پورې د دې خبر تحقیق نه وي شوی. او زموږ پښتنو کې دا ډېر غټ مشکل دی، پښتانه د سر تحقیق نه کوي، خبر خو نه وایي دی هغه دغه نه بیا بي بي سي جوړ شي یا ام بي سي جوړ شي یا څه شی ترې جوړ شي او ګرځي په دې ډېرو باندې او په کورونو باندې. خبر خو نه وایي دا خبر خو نه. او بس د سعودي عرب حکومت به نظام د سره جوړ کړی لا نه لا راوتی به نه او ده به ځان له نظام جوړ کړی، نوی نظام خو راووتو که نه، خبر خو نه څه وایي ده بس هغه یې مخکې هغه یې مخکې هغه یې مخکې. او کله به نورې مسلې راولي د ملک د سیاستو، د الله نه یره پکار ده. دا ګوره دروغ حسابېږي، دا څه حسابېږي؟ دروغ حسابېږي. دغه ورځو کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په دې محرم کې عیینه ابن حصن الفزاری رضی الله عنه لېږلی د بنو العنبر طرف ته. بنو العنبر، دا بنو العنبر چې دی دوی د سقیا علاقه او د بنو تمیم چې کومه ځمکه و دې په منځ کې اوسېدو. دا سقیا دا د مکې او د مدینې په منځ کې یو ځای راځي او د مدینې نه د 2 ورځو د منزل په فاصله باندې دی چې سړی په اس باندې یا په اوښ باندې 2 ورځې مزل وکړي دغه ځای ته رسي د مدینې نه. دا سریه ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم سریه لېږلې ده. دا اوس سریه ده. ښه نو څه ضرورت راغی په منځ کې دې سریې ته؟ ضرورت په دې راغی د دې سریې وجه یاده کوي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو صحابي لېږلی بشر ابن سفیان الکعبي رضی الله عنه، دی لېږلی بنو کعب ته چې د بنو کعب خاندانو د خزاعه قبیلې د هغوی یو شاخو چې د دوی نه صدقې را جمع کړه. کله چې ده دا صدقې را جمع کړې نو دا بنو عمر دوی را جمع شو د بنو تمیم نه. خو دا خو ډېر مال دی، دا ته زموږ نه نشي وړی. بنو تمیم والا څه ووایي؟ وایي دا ته زموږ نه نشي وړی. بشر ته یې ووایي او تورې پسې راوویستې، وایي ته زموږ نه دا مال ویسته، دا خو لوی مال دی. نو بشر چې کله دا حالت ولیدو راغی پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته یې ووایي یا رسول الله هلته خو ما سره دا قصه وشوه، هغوی خو صدقې رانه منع کړې، نه راکوي ماله صدقې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم من لهؤلاء القوم، څوک به ورشي دې قوم پسې؟ نو عیینه بن حصن وی یا رسول الله زه به ورشم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم 50 شهسواران د هغه سره ولېږل. او عجیبه دا دی چې یو پکې نه مهاجرینو کې څوک او نه پکې په انصارو کې څوک، دا 50 کسان. نو هغه به د شپې به سفر کو، د ورځې به پټېدو. اچانک یې پې حمله وکړه
اچانک یې پې حمله وکړه. کله چې دوی دا لښکر ولیدو او د 50 کسان یې ولید چې پرې روان دي، ټول وتښتېدو. نو عیینه بن حسن سجل وکړو، هغه ټول خو وتښتېدو، اکثر وتښتېدو. 11 کسان یې په لاس رالو، 11 یې ترې قیدیان کړو، 11 کسان یې ترې قیدیان کړو، او 21 زنانه یا 11 زنانې یې ترې قیدیانې کړې، او 13 ماشومانان، 11 نارینه، 21 زنانه یا 11 زنانه او 13 ماشومانان. دی ځان سره واپس راوړو مدینې ته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم امر وکړو د رمله بنت الحارث کور چې کوم دی هلته دوی وساتئ. بنو تمیم ته پته ولګېده چې یاره زموږ نه خو یې کسان ونیو او قیدیان یې زموږ نه بوتلو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغلو، یو لوی وفد راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، لوی وفد. دا ډېره ناشنا قصه ده. دې ته ویل کېږي وفد د بنو تمیم. بنو تمیم ګورې د عربو مشهور خاندان دي. څه فضیلت تاسو معلوم دی؟ د دجال سره به سخته مقابله هم دوی کوي. بنو تمیم، بنو تمیم 80 کسان د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله رالو. یو روایت کې راځي 90 کسان، 90 کسان رالو، او مشران یې پکې رالو. مشران د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواته، لکه عطارد ابن حاجب، زبرقان ابن بدر، قیس ابن عاصم، قیس ابن الحارث، اقرع ابن حابس، عمرو ابن الاهتم، قعقاع ابن معبد او حبحاب او حتات ابن یزید. غټ کسان راغلل، ټول د بنو تمیم مشران دي راغلل. او دا اقرع چې دی دی خو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره فتح مکې ته هم حاضر شوی دی، حنین ته هم حاضر شوی دی، د طایف غزا ته هم حاضر شوی دی. کله چې دوی د وفد مدینې ته راغی، هغه قیدیانو ولیدو، قیدیانو د خپل مشران ولیدو، نو بس زنانو هم جړا شروع کړه، ماشومانانو هم جړا شروع کړه. نو دوی تادي وکړه چې زر زر د خپل کسان ازادول غواړي. رالو مسیح نبوي ته راننوتو، او په دغه ټیم کې بلال رضی الله عنه د ماسپښین اذان کو. خلکو انتظار کو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوځي، خلکو انتظار کو چې څوک راوځي، چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوځي. نو دوی تادي وکړي چې یاره موږ به لاړ شو او موږ به اواز وکړو چې راوځه. چې لاړو نو د دې کوټو نه شاته ولاړو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کوټو نه شاته د بیبیانو د کوټې چې ان اخرج الینا یا محمد، ان اخرج الینا یا محمد، روزه محمد، روزه محمد. دی سادتوب دی، یو خو نوم مالی دغه محمد صلی الله علیه وسلم، او بیا د اوازونه کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته په دې باندې تکلیف ورسېدو، او ځکه الله ایتونه نازل کړو سورة الحجرات کې، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. الله وی د کوټو نه اخوا چې دا د چغې وایي که نه اکثر پکې نه پوهېږي. ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیرا لهم. که چېرته دوی صبر کړی وی چې ته راوتی وی نو ډېره به غوره. دا چغې نه وی په کار. دا ادب هم زده کول په کار دي. دا خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خو شان ډېر اوچت دی، عام هم دا طریقه لکه روزې او دا چغې په لارو کوڅو کې وهل او کور ته ودرېده او ګړزو ګړزو ویشته. نه، طریقه دا ده لاړ شه معمولي کور وټکوه، اجازت والا. څو پیرې اجازت اخیسته په کار دي؟ 3 پیرې. که اجازت ته میلاو شو ډېره ښه ده، میلاو نه شو زموږ د پښتنو نه بیا یې والله خلاص کوي. راشي که نه کله زما پسې خوا ته راشي، ګړزو 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 سم دغې لګولې. نه مخکې ورځو کې څه کسان راغلي وو او مانځه ته تقریبا د 9-8 منټه پاتې وو. زه لږ یم څه لیکل مې کوله، بیا راته چاردام هم پاتې وو. نو ما پسې زوی ولېږم، ما ورته وایي چې جومات کې ومیلاو شو او 8-9 منټه به وي. نه ورته وایي چې راوځه. هغه ما پسې راغی وي نه وایي چې راوځه. ما ورته وایي چې ټیم نشتی، هغه چاردام کوي، بیا به ځي جومات ته، ولته ناوخته کې جومات کې چې بیا څه مسله وه هلته ومیلاو شو. بیا راغی بیا یې ماشوم راولېږو، ماشوم راولېږو. او دې طریقې ته ګوره، زه دا د کوم ځای طریقه ده. او بیا دا وایي
وی دا دوی کې عاجزي نشته. یعنی عاجزي دا ده چې د شپې په 3 بجې ما ته ورټکوه، زه به تا ته ناست یم، ستا په کنډر کې زه ناست یم. ته به نه خپله مزدوري خرابې، نه به خپل کار خرابې، نه به خپل ټیم خرابې، او زه به دغه شان ناست یم. یو کس مخکې ورزګری ته استغما ویلو، نو داسې ټیم کې سوال چې سوال، نو ما ته مازدیګر خو زه کار کوم، ما دا ټیم زه کار کوم، ټیم به وباسي، خپل ټیم به خراب کړي، زما خواله به راشي، داسې ناست یم چې ته مازدیګر کار کوې. نو دا جیوی ده کې دغه تکبر دی پکې. په کار خو دا و چې بس چا ورټکولی وه راځئ دننه کښېنئ او چې څه وایي او بد دی به تاسو سره ناست. دغه بنو تمیم والم دا قیسه کوله، روزه لکه دا طریقه ده. او بیا پیغمبر ته څوک داسې اواز کوي. الله ایتونه نازل کړو چې دا کار د دوی غلط و، دا طریقه د دوی غلطه وه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راووتو، دوی ودرو، ولاړ او خلک د ماسپښین د منځه په انتظار دي. نه دی بله بې ادبي ده، و دلته د منځه ټیم دی. ولاړ دي ورسره. نو اقرا ابن حابس ورته ووایي یا محمد اذن لي، ای محمد صلی الله علیه وسلم اجازت راکا. فوالله ان حمدي زین وان ذمي شین. زه چې د چا صفت وکړم که نه نو سم ښایسته شي، او زه چې د چا بدي بیان کړم نو هغه ذلیله شي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي ذاک الله عز وجل، دا خو د الله صفت دی. الله چې د چا صفت وکړي هغه دروند شي، او الله چې د چا ذم بیان کړي او د هغه بد صفات بیان کړي هغه سړی ذلیله شي. دا ته څه خبرې کوې؟ دا ښه سادهګي ده. خو باندې چیانو اکثر او اسلام نه قبول شوی دی او لا نه دي پوه په دې مسلو باندې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ، ماسپښین لمونځ یې وکړو، بیا د جومات په دې صحن کې کېناستو. نو دوی راړي ګورو دې خبرو ته یې ګوره، وی جئناک نفاخرک، مونږ ګوره څوک یو ګوره فخر کوو مونږ وایي. فأذن لشاعرنا وخطیبنا، که ستا اجازه دي زمونږ دا شاعر به هم خبرې وکړي او زمونږ سره چې کوم خطیب دی زمونږه هغه هم خبرې وکړي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي زه خپل خطیب ته ووایي چې راشي. نو په دوی کې په دې بنو تمیم کې ډېر فصیح انسانو، عطارد ابن حاجب، هغه یې پاسو، هغه پاسېد وی الحمدلله الذي له علينا الفضل والمن وهو اهله الذي جعلنا ملوکا. دا هغه الله حمد ثنا وایو چې زمونږ نه باچایان جوړ کړي دي. ووهب لنا اموالا عظاما، او موږ له سم مالونه را کړي دي. نفعل فيها المعروف، پای کې موږ ښه کارونه کوو. وجعلنا اعز اهل المشرق، او مشرق طرف ته چې کوم خلک دي په ټولو کې موږ عزتمن یو. فمن مثلنا في الناس، نو لې زموږ په شان خلک شته څه. دا اوس دې تقریر کې د پیغمبر په مخ کې لګي الاسنا برؤوس الناس واولي فضلهم، موږ ولې د خلکو نه غوره نه. فمن فاخرنا، که څوک موږ سره فخر کې مقابله کوي. ګوره سبحان الله، اسلام څنګه اوچت دین دی. دا د جاهلیت خبرې وي ټولې، د ټول جاهلیت کې به دغه قیسې. نو که موږ سره څوک فخر کوي فلیعدد مثل ما عددنا، دا کومې صفات چې موږ خپل بیان کو دا دې شمار کیږه. وإنا لو نشاء لأكثرنا الكلام، ګوره موږ دې نه زیاتې خبرې هم کولی شو. ولكن نحيا من الإكثار فيما أعطينا، موږ له حیا راځي چې موږ ډېرې خبرې وکړو. أقول هذا لأن تأتوا بمثل قولنا، بدغه خبره مې وکړه او زما په شان وینا دې څوک وکړي. بیا کېناستو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خطیب، سبحان الله. ثابت ابن قیس ابن شماس رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه ته ثابت قم، پاس هغه یا رسول الله سوکم عجیب الرجل فی خطبته، یې سړي خطبه وکړه ته جواب ورکا. هغه چې پاسې ځوان زوی الحمد لله الذي السماوات والارض خلقه، داغه الله حمد او ثنا چې زمکه او اسمان داغه مخلوق ته، داغه فیصله به کې چلیږي. وسع کرسیه علمه، داغه علم داغه د کرسی نه پراخه دی، او هر شی د الله په فضل دی.
او بیا الله منګه غوره کړیو، منګه غوره کړیو، د پیغمبر ملګری کړیو، د هغه پیغمبر ملګری کړیو چې هغه په دې مخلوقاتو کې غوره انسان دی، اوچت انسان دی، نسب کې هغه د ټولو نه اوچت دی، په خبرو کې د ټولو نه رښتینی دی. الله په خپل کتاب نازل کو، الله ولا امانت ورکو، ځکه چې امانتګر انسانو، نو هغه دعوت ورکو خلکو ته د ایمان طرف ته. فآمن برسول الله المهاجرون من قومه، نو دغه په قوم کې مهاجرینو په هغه ایمان راوړو چې دا په خلکو کې اوچت نسب والدي، ښایسته مخونو والدي، خو اخلاقو والدي. او بیا منګه فنحن انصار الله، منګه مرسته کوونکي یو د الله د دین، د الله د پیغمبر وزیران یو. نقاتل الناس حتى يؤمنوا بالله، خلکو سره به د هغه وخته پورې جنګ کوو چې څو پورې په الله باندې ایمان نه راوړي. که چا په الله باندې ایمان راوړو، په پیغمبر باندې ایمان راوړو، نو زمونږ نه خپل معلوم بچ کو، زمونږ نه خپل وینم بچ کړه. ومن کفر جاهدناه فی الله ابدا، او چا چې کفر وکړ د همیشه دپاره به ورسره جهاد کو. وکان قتله علینا یسیرا، او د دې سړي وجل ګوره موږ ته څه ګران نه دي. اقول قولی هذا واستغفر الله لي وللمؤمنین والمؤمنات والسلام علیکم. داسې خطبه وکړه، داسې چې سم جواب یې وله ورکو. تاسو به سئ نسب به یو سئ قوم به سئ، ځوانان دا دي، مهاجرین دي، انصار دي، د الله د دین دپاره قربانیانې ورکړي، د پیغمبر سره خوا و شا کې ولاړ دي، هر قسمه قرباني ته تیار دي. بیا دې نه بعد څه شي یو، دا به پرېږدو روان درس ته. او ځکه که څوک روان درس ته رانغې، نو دا خبره ته به نیمګړې کې پاتې شو، او ډېره خوندوره خبره ده مخکې. بیا د دوی شاعر چې دی زبرقان ابن بدر، هغه څه شاعري کړې وه، په مقابله کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم حسان بن ثابت رضی الله عنه راپاڅولی، او بیا نورې خبرې هم شوې وي، او بیا دا قیدیان ورته واپس کړي وو که نه. دا خبرې به انشاءالله پر روان درس کې کوو. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې، او الله دې موږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي، او څنګه چې الله موږ دلته جمع کړي وو دغه شان دې الله موږ په جنة الفردوس کې ټول یو ځای کړي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.